د طالبانو سرحدونو وزارت په امیر او واخان کې د افغانستان فرضي او رسمي حدود بیا وارزول شول. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د دوی یو پلاوی د بدخشان ولایت د 3 ولسوالیو په اړوند سیمو کې په ډیورنډ کرښه او رسمي سرحدونو کې د افغانستان د حدود یا خاورې بیا ارزونه وکړه. اعلامیه کې ویل شوي د واخان، زیباک او کران او منجان ولسوالیو د ارزونې او څېړنې لپاره ورغلي پلاوي په واخان ولسوالۍ کې له تاجکستان سره شاوخوا 440 کیلومتره، له چین سره 96 کیلومتره او له جموں کشمیر د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر سره 102 کیلومتره او له پاکستان سره شاوخوا 246 کیلومتره فرضي او رسمي سرحدونه وارزول. د طالبانو دغه وزارت وایي دا ارزونه داسې مهال کیږي چې له شاوخوا 3 لسیزو را په دې خوا په ډیورنډ فرضي کرښې او رسمي سرحدونو کې د افغانستان خاوره او حدود نو ارزول شوي. وړاندې ټینګار شوی چې د دې ارزونې پر مهال د هیواد د ارزښتمنو سیمو لکه واخان او پامیر ارزونه هم شوې ده. پامیر د افغانستان بام یادېږي او واخان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر، چین او تاجکستان سره نښتی دی چې پاکستان په خپل لوري کې د مصنوعي ناامنیو په رامنځته کولو سره شپه او ورځ کار کوي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.